په پروان، کندهار، پکتیکا او خوست ولایتونو کې په 14 مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق سو. محترم مولوي صنیع الله فرهمند د پکتیا زون نظامي محکمې د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د کابل ولایت شهري ابتدایي محکمې څلورو زونونو او د ولسوالیو ابتدایي محاکمو اداري کارکوونکو ته سمینار پیل شو. د سترې محکمې قضایي پلاوي د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې قضایي پلاوي تهران کې د ماشومانو له زندان څخه لیدنه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې قضایي پلاوي د ایران د عدلیې له وزیر او یو شمېر نورو مسؤلینو سره وکتل. قضایي پلاوي د ایران د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره وکتل. د سترې محکمې قضایي پلاوي تهران کې د افغانستان اسلامي امارت له سفارت څخه لیدنه وکړه. د خوست او پنجشیر ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 284 دوسیو او عرضپاڼو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت شهري ابتدایي محکمه کې یو مسجد ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د روزګان او غزني ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 414 دوسیو او عرضپاڼو ته رسیدنه کړې ده. د زابل او غزني ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 440 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 380 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کندوز او فاریاب ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 691 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 816 وثیقې هم اجرا کړې دي. د جوزجان او غور ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 401 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 340 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بامیان او تخار ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 540 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 368 وثیقې هم اجرا کړې دي. محترم مولوي عبدالهادي همت د کندوز زون نظامي محکمې لپاره د نوي رئیس په توګه معرفي شو.